درېمه ناقضه چې په هغې اودس ماتېږي لحم الابل د اوښانو په غوښه باندې اودس ماتېږي. د دې حکمتونه الله او رسول ته معلوم دي چې د اوښ په غوښه کې څه حکمت دی چې د الله رسول وایي د ګډې بېزې په غوښه باندې اودس نه ماتېږي او د اوښ په غوښه باندې اودس ماتېږي. په دین کې دا خبره ډیره لازمي نه ده ورونو چې موږ د هرې مسلې حکمت زده کړو چې د دې مسلې دا حکمت دی د دې دا حکمت دا لازمه نه ده. خو چې زمونږ الله ویلي او زمونږ رسول ویلي چې په دې خبره اودس ماتېږي قرآن او سنت کې یو خبره نقل ده نو که زما او ستا عقل اخیستل ډیره ښه ده که زمونږ عقل به کار نه کوو هم ضرورت نشته په هغې کې دننه ننوتلو ته. پښتو کې د دې تعبیر دا ده د هر شي فلسفه معلومول دا لازمه نه ده فلسفه معلومول. عباداتو کې بعض علماء فلسفي ذکر کړ دي په دې فلسفو کې د ټول نه تکړه سړی چې و ابن تیمیه و بیا ابن قیم دی بیا شاه ولی الله دی. شاه ولی الله د تمام عبادات په فلسفه باندې کتاب لیکلی د زموږ سره کوز پروت دی. دا منځ کې رکوع سجده سجدې دوه دي رکوع یوه ده په دې ټولو عباداتو په فلسفه باندې کتاب لیکلی دی حکمتونو باندې چې دې کې دا راز دی په دې کې دا راز دی په دې کې دا راز دی. خو چونکې دا دومره شرعي مسله نه ده چې سړی د هر عبادت فلسفه بیانوي چې دې کې دا فلسفه ده. الله په توفیق سره ماته ډېرو څیزونو فلسفې یادې دي خو دا خبره فایده نه کوي او زموږ نبي به دا نه بیانول حکمتونه به نه بیانول کله کله به بیانول او وجه به کې دا بیانوي علما چې خلک بیا به د حکمت تابعداري کوي او هغه مسله به نه مني په دې کې دا حکمت دی. ته به مسله منې چې د الله رسول داسې ویلي به دې عمل کول پکار دي. که تا ته حکمت د مسلې معلوم و که معلوم نه و نو پیغمبر ویلي د غوا په غوښه اودس نه ماتېږي باقي تمام غوښو باندې اودس نه ماتېږي او د اوښ په غوښه اودس ماتېږي دا پیغمبر ویلي. لکه د دې یو بل مثال هم داسې باریک شته دی. پیغمبر ویلي کله چې وړه ماشومه جینۍ د چا په بدن باندې متیازې وکړي وړه جینۍ ده ډوډۍ نه ده خوړلې او صرف تی خوري او دا متیازې به اینځي سړی په اوبو باندې او که ماشوم هلک متیازې وکړي نو دی باندې چڼکه وکړه اینځمه صرف پسې پواره پرې وکړه او دا جامې دي پاکي و د دې په فلسفه کې منه نه وځه بس زموږ رسول ویلي د جینیو متیازې به اینځي او د هلک هغه به نه اینځي کله چې ډوډۍ نه یې خوړلې که ډوډۍ دواړو شروع کړه نو بیا به د دواړو اینځي د ډوډۍ نه مخکې او د دې فلسفه کې منه نه وځه بس پیغمبر ویلي په دې باندې دغه شان عمل کوه دا د الله د رسول قول دی دغه شان په دې عمل کوه. نو نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس وکړه یا رسول الله منګه چې دا ګډو بېزو غوښه وخورو نو په دې باندې به موږ اودس کوو یا اودس مه کوئ به نور څیزونه شمار کړه نو ورته ویل اودس مه کوئ نو بیا سړي ویل یا رسول الله که موږ د اوښانو غوښه وخورو نو بیا به اودس کوو یا په دې به اودس کوئ. د غوښه د استعمال کړه که د هغې شوروا دې ګوړ کړه که کچه غوښه دې وخوړه که پخه دې وخوړه که ورته دې وخوړه هر شی دې وخوړ کباب دې وخوړ د اوښ د غوښې کباب هره طریقه باندې چې د اوښ غوښه د استعمال کړه ته به اودس کې ځکه دا خبره محمد صلی الله علیه وسلم کړه ده او نبي اسلام د ټول امت حکیم هغه به دې خبره پیدا هغه حکمت به هغه ته معلوم وي هغه ته به الله ویلی موږ ته د هغې حکمت نه دی ویلی ما ورته یو امتیانو موږ ته ویلي تاسو به زما تابعداري کوئ وما اتاکم الرسول فخذوه ما چې څه درکړل په دې عمل کوئ وما نهاکم عنه فانتهوا ما د څه نه منع کولی د هغې نه به ځان ساتئ. دا تپوس به نه کوو چې ولې د الله د رسول په خبرو کې به ولې او چینار نه ګوري بس د الله رسول ویل دا عمل داسې دی او ټیک د دغه شان دی هغه حرام بالکل حرام هغه چې حلال بالکل حلال. دا درې نواقص تقریبا کتاب السنت کې ذکر دي او دا تقریبا اتفاقی دي. ما خرج من السبيلين د دوه لارو نه څه شی ووت په دې اودس ماتېږي. النوم المثقل درون خوب چې دی په دې اودس ماتېږي او اکل لحم الابل د اوښانو غوښه په خوراک باندې اودس ماتېږي. څلورمه ناقضه چې هغې کې اختلاف دی وضاحت یې داسې دی مس العورت یو سړی خپل عورت د ګوتې ویسي پس دا وداسنه نو په دې اودس ماتېږي که نه ماتېږي. په دې کې دوه قسمه احادیث دي او دواړه قسمونه صحیح دي او تطبیق د بیانومه. طلق بن علي رضی الله عنه وی و د نبی صلی الله علیه وسلم چا تپوس وکړو عن مس رجل ذکره بعد ما يتوضا یو سړی خپل شرمګاله ګوتې ویسي پس د هغې نه چې اودس یې کړی دی نو قال پیغمبر ویل وهل هو الا بزعه منه دا ستا شرمګاه نه دی مګر ستا د بدن یوه ټوکړه ده لهذا په دې باندې اودس نه ماتېږي د دې روایت دا مطلب دی.
دا روایت ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه او مشکات کې بل تمام کتابونو د حدیثو کې شته چې سړی خپل شرمګاله ګوتی وی پس دا وراسنه بدی او داس نه ماتيږي دوی حدیث او د صحابونو د عبد الله بن مسعود هم دا مذهب دی د عمار بن یاسر د عبد الله بن عباس د حذیفه بن الیمان د عمران بن حسین د ابو درداء د سعد بن ابي وقاص دا تمام صحابه دا خبره کوي چې مسل عورت باندې او دس نه ماتيږي که مذکر او که مؤنث باندې او دس نه ماتيږي دا راي په دغه ټو امامانو کې د امام ابو حنیفه هم دا د سفیان ثوری هم دا چې په مسل عورت باندې او دس نه ماتيږي دوی مرای دا د چې مسل عورت باندې او دس ماتيږي هغه حدیث د بصری بنت صفوان وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من مس ذکره فلا يصلي حتى يتوضا چې خپل عورت مسک نو هغه به مل نه کوي تر دې چې دوباره او دس وکي دا حدیث معتاد امام مالک کې د مسند احمد ترمذی نسائی تمامو کتابونو کې شته دې روایت نه دا معلومیږي چې او دس په دې ماتيږي نو دوه روایتونه شو دوه روایتونه د یو بل خلاف دي د طلق بن علی روایت دا ده چې او دس په نه ماتيږي د بصری بنت صفوان روایت دا ده چې او دس په ماتيږي دغه شان امام طحاوی دا روایت راوړل دی ايما رجل مس فرجه فليتوضا کوم سړی چې خپل شرمګا مسکه غبا او دس کوي و ايما امراه مست فرجها فلتتوضا کوم زنانه چې دا عمل وکړه غبم او دس کوي دا روایت په طحاوی کې د اول جلد کې د 15 صفحه کې ده بل روایت د ام حبیبی دا غوي من مس فرجه فليتوضا دا روایت سندن بالکل صحیح ده بل روایت عمر بن شعيب عن ابيه عن جدي ايما رجل مس فرجه فليتوضا وايما امراه مست فرجها فلتتوضا ترجمه باندې تاسو پیږئ د دې څلورو پنځو روایتونو معلومیږي چې د عورت په مسکولو باندې او دس ماتيږي د طلق بن علی د روایت نه معلومیږي چې د عورت په مسکولو باندې او دس نه ماتيږي الحمدلله زمونږ دین کې خلک تیر شوی دي چې د هر معارض روایت چې د یو بل سره تعارض هغه تطبیق وکاو قران او حدیث کې علماو چې ظاهر کې تعارض کار کوي د دوه روایتونو دغه تطبیق او توفیق کړه دي سنې ویل چې دا یو روایت ټوکري ته گزار کې په دې بل باندې عمل وکړي ځکه امام صاحب په دې عمل کړی دی نه محدثین دي چې په دوه روایتونو به عمل کاوه کله چې دا دوه صحیح وي کله چې یو ضعیف او یو صحیح نو بیا خو هل آسان د غزیب په پریدو په صحیح باندې عمل کوو کله چې دوه روایتونه صحیح دي او سند د دوه ټیک ټاک دي نو دې کې به توفیق او تطبیق کوو د دینه بغیر بل چاره نشته د څه باندې کو چې یو روایت ورزو بل باندې عمل وکړو د څه باندې کو نو علماء په دې کې تقریبا مشهور تطبیقات دوه کړي دي یو تطبیق شیخ الاسلام ابن تیمیه کړی دی په دې فتاوا ابن تیمیه کې چې کوم روایت کې راغلی چې چا خپل عورت مسکو هغه به او دس کوي د دې معنا دا ده چې په شهوت باندې مسکو نه او دس بکوي او کوم روایتونه کې چې راغلي چې ډېر روایتونه په دې باب کې دي چې عورت مسکه هغه به او دس نه کوي نو معنا دا چې بغیر د شهوت نه مسکو نه او دس بنه کوي نو بغیر د شهوت نه چې خپل شرمګاله ګوتی ویوړي نو او دس بنه کوي او دس پینشتا ځکه پیغمبر وایي دا ساده بدن یو ټوکړه ده او د بدن د ټوکړې سره اعلی مشابهت چې کله بغیر د شهوت نه او که شهوت سره مسکه نو بیا به سړی او دس کوي دا یو تطبیق دی دا شیخ الاسلام ابن تیمیه کړی دی په مجموع فتاوا کې دویم تطبیق دا دی چې کوم روایت کې راځي چې او دس بکې نو دا غي معنا دا ده چې بغیر د حائل نه چې پرده وغیرہ نه او مخې ته کپړه نه نو بغیر د حائل نشي عورت دی مسکو نو او دس بکې او که چرته د جامع د پاسه دی عورت مسکو نو بیا د باندې او دس نشته دا تطبیق حدیث کې راغلی دی ابو هريره رضی الله عنه فرمای اذا افزا احدكم بيده الى فرجه کله سره ګوتی وي خپل عورت ته ليس دونه حجاب ولا ستر او داغه مخې ته حجاب او پرده نه فقد وجب عليه الوضوء په د باندې او دس لازم شي دا روایت په مسند عبد الرزاق کې د ارواء الغلیل 150 صفحه اول جلد کې ده نو دا دویم تطبیق شه چې کوم روایتونو کې راځي چې عورت لګوته ورلو سره او دس ماتيږي نو معنی دا شو چې بغیر د جامینه بغیر د حائل او د پردینه چې ګوته دی ویوړ او دس به ماتيږي او کدا حجاب سره دی ګوته ویوړ نو بیا په او دس نه ماتيږي او دا تطبیق د حدیث نه نقل له دا
مشهور تطبیق دی دیو جن موږ مخکې ویلو 13 خطبه کې چې سړی په غسل کې کله د شرمګا سره ګوتې ولګي بزان انزلو باندې او دست نه ماتيږي دا غي وجم دا و چې شهوت په وخت کې نه چې سړی په غسل خانه کې بزان باندې صابون وغیرہ استعمالي او د شرمګا سره ګوتې لګي خامخه لګيږي نو بدی او دست نه ماتيږي لعدم الشهوه ځکه بدی وخت کې شهوت نه علما دا وجه بیانوي او که د شهوت سره د حجاب نه بغیرو نو بیا او دست ماتيږي او که بلا شهوت او بلا حجاب شهوت هم نو حجاب مخې ته وو نو بدی باندې او دست نه ماتيږي دا د دوه روایتونو منځ کې تطبیق شو نور تطبیقات هم شته خدا تطبیقات دوه مګي واضح دي او دا متعین دي ان شاء الله تعالی د اسلام په اول کې بدی او دست ماتې ده چې وسړی پخه غوخه وخړه یا د اور پخکړی ترکاری وخړه یا د اور پخکړی ډوړی وخړه نو بدی او دست ماتې ده دته په کتابونو کې وایي الوضو مما مست النار ورسته بیا دا خبره منسوخه شو نبی اسلام بیا به د وخت خوړلې او صحابه به تناستو بیا به دوباره او دس نه کاو نو خبره بیا منسوخه شو اول د اسلام کې هر پخکړی شی باندې بخلکو او دس کاو هر پخکړی شی ورسته بیا دا خبره منسوخه شو چې بده باندې او دس نه ماتيږي